مخکې موږ ویلي وو چې یو وارې خو په دریو شیانو کې ټوک او رښتیا هم یو شی دی. بل موږ ویلي چې د کوم شي تعلق تر یو پیل حقیقي پورې وي، په نسیان خو پیل حقیقي ورکېږي نه. و چې سړي قسم کړی چې دا کار به نه کم او کار یې وکړه، ولو که په نسیان یې وکړه، ویې کو که نه پیل خو موجود شو. چې پیل حقیقتا موجود شو نو دا سړی حانس ده. غایت ما فی الباب موږ ویو د قصدن او د نسیان د ویرې فرق په مؤاخذه اخروي کې ده. اوس بالفرض که سړی ویده و لمونځ تر قضا شو، سړی په یو کار لګیا و مشغوله و ورپام یې نه و لمونځ تر قضا شو. د هغه په باب کې موږ تاسو حدیث مبارک واورېد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. څوک چې لمونځ ویر و ور په یاد شو نو ودې کې ذاتي چې اوس ور په یاد شو ودې کې قضایي دې راوګرځئ. ویده و لمونځ تر قضا شو چې راویښ شو قضایي دې راوګرځئ. په دغه خوب په حال کې چې لمونځ تر قضا شو خدای پاکې نه پنیسي. د نسیان د وجه نه تر لمونځ تر قضا شو خدای پاکې نه پنیسي، خو هلته یې نه نیسي چې قضایي خو یې راوګرځئ. اما که قصدن څوک لمونځ قضا کي، یو لمونځ چې بغیر د عذر نه قصدن څوک قضا کي، څو کروڑه کاله به په اور د جهنم کې سوځي. یوه روژه چې قصدن څوک وخوري، قصدن ټول عمر چې قضایي راګرځي هغه ثواب یې نشي پیدا کولی چې هغه یوه روژه یې په خپله میاشت کې نیولې وای، هغه قضایي هغه ثواب یې بیا بیرته نشي پیدا کولی. نو د قصدن عمل سزا په آخرت کې ډېره غټه ده. او که کومه لمونځ او عبادت او شاید د سړي نه په سهوه پاتې شو، په نسیان پاتې شو، مؤاخذه اخروي یې نشته. اما په دنیا کې خو شته. لمونځ په سهوه باندې اتحیاتو تر پاتې شوه، سجده سهو به اوس کوي که به نه کوي؟ خو هغه دنیا کې خو مؤاخذه راغله. د سړي نه په خطا باندې سړی مړ شو، د آخرت ګناه نشته، په دنیا کې به کفاره او دیت ورکوي که به نه ورکوي؟ سلبو خان ورکوي هغه سړي ته یا 1000 درهمه، 2 میاشتې به مسلسل روژه نیسي. د دنیا مؤاخذه په نسیان کې هم شته. اوس نو که قسم سړي په نسیان په سړي باندې واوښت، که قصدن قسم په ځان اړوه او ضرورت نه و، که د خیر د کار نه قسم کړی و هغه خو د قصدن په ځان واړی کفاره دې ورکړي. خو که ضرورت نه و د قصدن په ځان اړوه نو د خدای پاک د نوم بې حرمتي وکړه، ګناه ده. لکه اوس چې ورسېدو باب غموس چې په دروغو څو قصدن قسمونه کې ځای به جهنم وي، غمس ډوبېدن ته ویل کېږي، په اور د جهنم باندې به ډوبېږي. خو دا چې په سهو په نسیان قسم په واوښت، د دنیا مؤاخذه یې شته کفاره به ورکوي، خو د آخرت مؤاخذه یې نشته، د آخرت خدای پاک نه نیسي. دا فرق چې ده د نسیان د ویرې او د قصد، د سهوې او د قصد، د خطا او د قصد په آخرت کې ده. د دنیا په اصطلاح باندې فرق نشته. موږ تاسو ویلي وو چې سړي نه ګناه وشي، که قصدن یې کي د آخرت عذاب هم شته. خو که قصدن نه وي، لکه موږ تاسو مثال ورکړی و چې یو څوک تا ته روپۍ درکړي، ته په خبر نه یې چې دا حرامې روپۍ دي، ده په سود ګټلې دي، ده په رشوت ګټلې دي، ده په کاروبار کې دروغ ویلي دي، تا ته یې درکړه، تا ته یې اخیستن روا ده، په آخرت کې د خدای پاک نه پنیسي. خو د دنیا دا تاوان ده چې د حرامه نفقه د تا وخوړه، د تا هم د عبادت شوق ختمیږي. هغه کشف د سلسله دی چې د باطل صفایي د وجه نه کشف او هغه کشف د ختمیږي. د دنیا مؤاخذه شته، په نسیان کې هم شته، خو د آخرت نشته. اما قصدن خو د خدای پاک موږ وساتي، د یو حکم د خدای پاک نه چې قصدن څوک سرغړونه کوي، الله دومره په ناراضه کېږي چې د الله د ناراضګي توان او برداشت نه به عرش لري، نه فرش لري، نه مځکه لري، نه اسمان لري. موږ تاسو نه ویلې یو لمونځ چې قصدن څوک قضا کوي، دومره به په قیامت کې په دغه سړي غمونه تیریږي لکه په دنیا کې چې په یوه ورځ د سړي ټول عیالم څوک ور قتل کړي او ټوله دنیا هم څوک په زور تر یسي. په دغه سړي به په دنیا کې څومره غمونه وي، حتی د غمونه به لیونی نه شي چې ښځه اولاد هم ټول څوک ور مړه کړي قصدن په ظلم سره، او مال هم په زور تر یسي.
خو چې یو لمونځ چا بغیر د عذر نه قضا کو په قیامت کې به دغه سړي ته دومره سزاوې ورکول کېږي، دومره عذابونه به وي، دومره غمونه به وي، لکه په دنیا کې چې په یوه ورځ د سړي نه پر لکونو روپۍ هم څوک ایسي، اولاد هم څوک ورمړ کړي، څومره غمونه به وي. په آخرت کې به په یوه لمانځه بیا دومره غمونه وي. خو که ته ویده وې درنه قضا شوی و، په دغه غمونه بیا نشته، خو په شرط چې قضایي بیا راګرځې. تا ویر شوی و هغه غمونه بیا نشته، خو په شرط چې قضایي بیا راګرځې.